حکمت.یار څنګه پاکستان ته خپل د غلامۍ ثبوت وړاندې کړ او پاکستان کې تر شا د افغانستان بیرغ ولې نشته او عبدالله څنګه له حکمت.یار څخه ښه رهبر حساب شو، دا ټول کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. عطاالله خان حیران په خپله فیسبوک پاڼه یوه لیکنه کړې ده چې حکمت.یار د سیاست په حمام کې د حکمت.یار له راتګ نه وړاندې په افغانستان کې بیا په ځانګړې توګه په کابل کې هدفي وژنې په هغه کچه نه وي لکه څومره چې د په راتګ سره ترور هدفي وژنې زیاتې شوي دي. ویل کېږي چې ترور او هدفي وژنې له پیله پنجاب د ګلبدین په لاس کولې، د شهید داود خان له حکومت نیولې تر شهید نجیب الله او بیا د کورنیو جګړو پر مهال په پاکستان کې کراچۍ، اسلام آباد، راولپنډۍ او بل خصوص په پښتونخوا کې د پښتنو افغانانو او روښان فکرو وژنه ګلبدین په ډیر اخلاص او په بې دردۍ کړي. اوس چې کابل ته راغلی دی، تر بل هر وخت زیات د هغو مبارزینو، ملتپالو او هغو افغانانو وژل ډیر شوي دي چې د پنجاب ضد او د افغانستان ملي ګټو پالونکي وو. حکمت.یار پاکستان ته د څه لپاره لاړه؟ ویل کېږي چې څه موده وړاندې پنجاب خپل کرایي ترهګرو پوځیانو له ډلې یوه ډله آذربایجان ته لیږلې وه. په دې وروستیو کې پاکستان په همدې موضوع په کور دننه د سیاسي ګوندونو تر فشار لاندې راغلی و، نو ځکه یې ژر حکمت.یار پاکستان ته وروغوښت او په دې توګه یې د پاکستاني ولس په سترګو کې خاورې واچولې چې آذربایجان ته تللي خلک د حکمت.یار دي او د دې جګړې مشرۍ د تیر په څیر حکمت.یار پر مخ وړي. حکمت.یار چې یو کار په ډیر ښه توګه کولی شي او د دې کار ښه متخصص هم دی، هغه هدفي وژنې دي، نو کیدای شي پنجاب به له ښاغلي څخه په دې برخه کې پوره کار واخلي. او په بله لیکنه کې بیا عطاالله خان حیران زیاتوي چې پاکستان ته د ډاکټر عبدالله او د حکمت.یار د سفرونو لنډ پرتلیز جاج که واخلو، نو ویلی شو چې عبدالله د دې هیواد د یو ښه رهبر په توګه د افغانستان ښه استازیتوب وکړ. حکمت.یار برعکس پنجاب ته او پنجابي ولس ته یې ځان د یو ښه غلام او په افغانستان کې د پنجاب د ښه استازي ثبوت وړاندې کړ. پاکستان عبدالله ته د یو افغان په نظر کتل، ځکه یې د هرې ناستې تر شا افغان ملي بیرغ لګول شوی و او حکمت.یار یې د ضیاءالحق او حمید ګل پر وینا له ځانه زیات پاکستاني باله، ځکه یې د پروتوکول قابل هم ونه باله او خپل بیرغ چې د نوموړي د ګټو لپاره افغان حکومت لوټي کړی تر شا ځړولی و. او په بله لیکنه کې بیا عطاالله خان حیران د حکمت.یار او د پاکستاني چارواکي یو عکس خپور کړی او ورسره یې لیکلي دي چې ډیر ملامت ورته ناست دی. پروتوکول یې هم د یو غلام پروتوکول او ځان ته یې هم د یو غلام په توګه کېنولی او د دې ترڅنګ یې دومره خپل بللی دی چې د افغانستان بیرغ یې نه دی لګولی. زما په خیال هغوی هم په دې پوه دي چې افغانستان کې ډیری افغانان جناب حکمت.یار په افغانستان کې د پاکستان د ځانګړي استازي په نوم پیژني. له تاسو ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر پایه او تر اخره ولیدله. که د عطاالله خان حیران د دې لیکنو په اړه کوم نظر لرئ، زموږ سره کومنټ کې شریکولی شئ او که د حکمت.یار په اړه هم کوم نظر لرئ، زموږ سره کومنټ کې حتما شریک کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا الله مو مل شه.